سلامونه، وخت مو پخیر. د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه فهیم الله افغان یم. د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم پر بنسټ د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ معاونیت د خپلواک ادارې په توګه تنظیم شوه. د دغه حکم له مخې د یاد وزارت په خوانی تخنیکي مرستیال مولوي عبدالکریم فاتح د اوسپنې پټلۍ ادارې د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د ټولګټو وزیر مولا محمد عیسی ثاني د یوه تخنیکي ټیم په ملتیا د شمالي او جنوبي سالنګونو له روانو چارو لیدنه وکړه. نوموړي د قراردادي شرکت مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د دغه پروژو چارې د باکیفیته موادو په کارولو د ټاکل شویو معیارونو مطابق او د ټولګټو وزارت له ټاکل شوي پلان سره سم د ژمي موسم له رارسېدو مخکې بشپړې کړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري په مشرۍ افغان پلاوي په بیلاروس کې له څو فابریکو، لویو دولتي او خصوصي شرکتونو څخه لیدنه کړې. افغان پلاوي د غلو دانو د پروسس او زیرمو د کیمیاوي سرې له تولید، خوراکي توکو، لبنیاتو، بورې، غوښې او حیواني درملو له مرکزونو لیدنه کړې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د امریکا له لوري د سختو بندیزونو لګولو د ګواښ په غبرګون کې ویلي د یادو ګواښونو پر وړاندې به ځواب ویجاړونکی وي. د راپور له مخې ایران ویلي که د امریکا نوي ګواښونه عملي شي د ایران غبرګون به پراخ او قاطع وي. واشنګټن له دې وړاندې ویلي غواړي د ایران پر رهبرۍ د فشار راوړلو په موخه تر ټولو سخت مالي بندیزونه ولګوي. او وروستی خبر دا چې د میدان وردګو پهلوانۍ فدراسیون له لوري د اولمپیک بدني روزنې او ورزش امریت سره په همغږۍ جلریز ولسوالۍ کې د 5 کلبونو ترمنځ د پهلوانۍ سیالۍ ترسره شوې. مسؤلین وایي له دغه سیالیو موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی او ورزش ته هڅونه وه چې اتحاد تکانه ټیم د 12 طلا مډالونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ.